بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اوس اول نن اخرنۍ ورځ ده، ورځ خلاصې وي که نه، انزرټ ډیزاین پیج لیاوټ ریفرنس میلینګ ریویو ویو. اوس به راځو بېرته څه کوو او بس سره شروع کوو. راځو اوس څه کوو، آپشن ته راځو. آپشن پاتې وي که نه، آپشن کې چې کوم شیان ضروري دي هغه وایو، نور داسې چې کوم شیان ضروري نه وایي صحیح ده که نه. ښه نو دې کې موږ سره په ورډ آپشن ویل کېږي انتخاب ته، مطلب څه شی چې انتخابوي که نه، دې ته ویل کېږي په پښتو کې. مثال یو شی غواړي انتخاب کړي، یو شی غواړي چې مثال ډسپلی شي، شو شي، مثال د یو شی غواړي اضافه پکې، یو شی پکې غواړي چې خوښ دې نه غواړي که نه، یو شی اننیسسري فایل نه اننیسسري فیچر پکې غواړي، کوم نیسسري وي هغه باید راشي. دا ټول کارونه څه کېږي په آپشن کې. مثال ته غواړي چې دا انزرټ مینو دا دې وي دا دې نه وي که نه، فنډ پاراګراف دا شونه ټول کولای شي څه شی کې د آپشن نه څه کېږي، دې کې کنټرول کېږي. دې نه مطلب موږ کولی شو چې څه کوو، تنظیم یې کړو. اولنی راځي جنرال ته. جنرال کې څه دی، عمومي. جنرال آپشن فار ورکینګ ود ورډ، عمومي هغه دی. پېژند کې اولي څه دی، یوزر انټرفیس آپشن. یوزر انټرفیس آپشن شو مینی ټولبار آن سلیکشن. اولنی آپشن څه دی، شو مینی ټولبار آن سلیکشن. مینی ټولبار څه ویل کېږي، دا اوس چې کوم هغه راغی دغه ته مینی ټولبار ویل کېږي. پوه شو که نه. مثال دلته زه دا مینی ټولبار ټایپ کوم، تا مالته لیکل کړي وي، صحیح شوه، دا لیکل هم کړي که نه. اوس به دلته داسې سلیکټ کوم، دا ته ښکاري دې څه وایي، دې ته مینی ټولبار ویل کېږي. دې نه خو دا خو دلته هم راتلی شو، دلته هم شته که نه، مطلب ټکسټ ته کلر ورکول دي، بولډ کول دي، مثال دا اډ کول دي، سایز کلر رنګ که نه، بولډ سټایل دا شنو ټول موجود وي که نه. دغه مینو چې کومه راځي، کله چې زه یو د ټکسټ یا د ډاکومنټ سلیکشن والم دغه ورکوټ مینو ټولز چې راځي، مینو ټولز چې راځي دغه څه ویل کېږي، مینو ټولز ویل کېږي، مینو ټولبار ویل کېږي. دغه غواړئ چې ګور مینو ټولبار شو مینی ټولبار غواړم څه کې دغه شو شي. اوس خو هلته ټک دی که نه چې دا شو کېږي، صحیح ده. زه غواړم چې نه دا مې نه خوښېږي چې دا راشي، یا مثال نه غواړم چې راشي، صحیح ده که نه. اوکې که اوس ګوره اوس راځي، ګوره هلته سلیکشن دوباره راغله، اوس راځي نه راځي که نه. نو دا ما د څه شي نه، دا د آپشن نه ما څه وکړو، هغه مې انټیک اوس انچیک، صحیح ده. اوس بېرته دا بیا چې چیک کوم ټک ورکوم، ګوره دا که نه ده، دا څه شي دا د آپشن کار و. بل چې د آپشن کې مثال دا موږ سره انیبل لایو پریویو. انیبل لایو پریویو نه مراد دا دی، کله چې مثال تا یو چینجینګ نه راوستی، ته سره هلته ودرېږي، هلته بای ډیفالټ هلته چینجینګ راځي که نه، لکه هلته بای ډیفالټ هغه کار دی که عملي سر ته رسېږي، هغه آپشن اپډیټ کېږي. نو موږ امپلیمنټ کړی نه یو، بیا موږ ته شو کوي هغه پریویو ښیي موږ ته، نو هغه څه کېږي لایو پریویو. اوس خو مثال اوس ګوره دلته ته سلیکټ کړی وې، سلیکټ کړي دي سیده دلته راځي، دا چینج کېږي نه چینج کېږي، ما خو امپلیمنټ کړی نه دی، خالي صرف ولاړ یم هلته، دغه ته ویل کېږي لایو پریویو. یا مثال دلته راشه ته دې ځای کې ته راشه، مثال دی داسې ګوره دا ښه دی هسې ودرېدم بیا، دغه ته ویل کېږي لایو پریویو. دغه لایو پریویو غواړي چې اوس خو ښیي که نه موږ ته، غواړي چې ویې نه ښیي راته، نو بیا آپشن ته راشئ، په آپشن کې به راشئ انیبل لایو پریویو به څه کې انچیک کړي. اوس ګوره ډسیبل وشي، ګوره اوس ګوره ښه دا زه کوم صحیح شوه، د سلیکشن اخلم، اوس ګوره دا راځم، اوس ښیي اوس نه ښیي که نه، دا څه کار دی، دې ته لایو لایو پریویو. او بس زه راځم فایل ته، فایل کې کله کله دا وځم پوه شو که نه، لازم چې دا انیبل لایو ښه دی، لایو پریویو ښه دی. دا ګوره په ورډ 2003 کې نو ورډ 2007 کې نو دا آپشن نه ښه دلته شته، صحیح ده، 2010 کې شته دی. بل چې دی موږ سره اپډیټ ډاکومنټ کنټینټ ویل ډریګینګ. اپډیټ ډاکومنټ کنټینټ ویل ډریګینګ دا څه وایي، اپډیټ ډاکومنټ اپډیټ کوئ، کنټینټ ویل ډریګینګ. مثال کله چې ته یو آبجیکټ دلته ته اچولی وي، تصویر ته اچولی وي، کله خیال دې کړي کته پورته بوځي که نه، هغه لیکل مو سره ډریګینګ کې اخو دېخوا بدل هماغه شان دی. دغه ته څه ویل کېږي، کله چې ته یو شی ډریګ کوې، مثال ته کشکار یا خو یو ځای نه بل ځای ته موف کوې، دغه ته ډریګینګ ویل کېږي. مثال داسې وګوره ښه اوس ټک دی که نه، چک دی اوس انیبل دی که نه،
دلته یو انزرټ راځم زه یو ټکس باکس اچوم مثال خبره کوم ټکس باکس اچوم صحیح ده فرضاً دا ټکس باکس شو کنه صحیح شو دا څه ګوره ښه دا لیکل د ګوره دا لیکل ذکر نه ذکر دا ډاکومنټ سره ذکر نه ځم دا چې کوم ته دا ډرګ کې دا موو کې دا ابجیکټ یا دا ټکس باکس ته دا لیکل څه کېږي موو کېږي ورسره کنټینټس برابرېږي ورسره د هغه څه کې کنټینټ برابرېږي او دا لیکل خو میټاویږي نه کنه دی نه دا ځان ایډجسټ کوي کنه ایډجسټ کوي دا خپل دا څه دا ایډجسټ کوي صحیح شو ځان برابرې بدله په چوکاټ کې دنه صحیح ده دغه دغه آپشن ته غواړي چې دغه آپشن چې کوم د اوس کوم پروسیسینګ هغه کار دغه ته غواړي چې دا اپډیټ شي اخو اپډیټ کیږي وسه کنه د چې نه غواړي اپډیټ نشي زوړ ښه او زوړ اج د چې ته وړي کنه دا وره اوس نه کیږي اوس کیږي نه کیږي نه دا واشه بیا واشه نه کیږي مخکې ورسته خالي موقع ګورځي کو بری سبا کېده هغه لیکل به سره خپل ځان ایډجسټ کوو لکه مثال خبره کله چې یو مثال د بچی شاده بچی چې په هغه باندې پراته کنه خوښ شي باندې کنه مثال دا ته هغه ته وړي کنه چې په راځي دغه کې اپډیټ کنټینټ راځي وز دا غواړم زبندوم صدا اوس ما ډیسیبل کړم شو آپشن تراشه آپشن کې چې ده او بس کومه دا دام چک کوم دا انیبل واپس چک کوم صحیح شو اوس وګوره اوس کی کنه کېږي صحیح شو کنه خبر لازم آپشن کې بل راځو سکرین ټپ سټایل دا خو ویلو کنه که په یاد مې ولا کوم په یاد دا اوس ګوره د خپل د ان دلته درې دا ګوره ا د څه کې ګوره ګوره دا 10 سکرین ټپ دا خپل دا دلته ټول دا ګوره دا څه ده د ټول ټپ وای دا سکرین ټپ د کېږي دا څه دلته لیکلي مثال د درېم د سری کړی دي وای دا څه وای فونټ سایز دی کنټرول شیفټ پی دا ټول ټپ ماته دغه اړه په معلومات راته راکړي مثال دلته درېم د سری کړی دا ګوره وای دا ګوره کنټرول پلس بی چې وای دا لیکل څه کی بولډ کېږي دغه کوم نه شي دغه زیاته سری کېږي ټول ټپ کېږي دا غواړي چې شو شي درته اوس شو کېږي او دا چې نه غواړي نه شو کنه سیده کنه اوس هم ته شو دا ته غواړي چې نه غواړي شو شي شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټپس کېږي ډونټ شو سکرین ټپس کېږي ورته اوس راشه به اوس ته خی اشاره کړی نه خي اسم نه خي سکرین ټپ ته نه خي هغه معلومات ډسکرپشن څه ده هغه ته نه خي بالکل نه خي په ټیم سره دا سره ټیم زم نه خي کنه سره پایو دغه یو شي ده خدای دې نه بس چې هر ټپ ته راشي نه خي هر ټپ چې ورشي نه خي دا خو باندې شي چې یو ټپ ته جدا اپلای کوو نه غشن ته نشو کولای دلته د کې څه جنرال عمومي آپشن جنرال دا ول څه نه یو څه پوښتنه دي او دا بس شو فیچر ښه بل چې د مثلا پرسنلایز یور کاپی اف مایکروسافت ښه یوزر نیم مثلا د خپل ورډ چې دی کوم یوزر پکې مثلا دا یوزر دی د خپل سافټویر چې ما سم کړی دی دا د چا MRT دی www.win2farsi.com دا یوزر دلته کوی دا نو چینج کې وته خپل نوم دی کې مثال دا کوم یوزر کې ار څه لیکل شي مشکل نشته دا د مثال د MRT څخه کوم شروع کیږي په M باندې شروع کیږي انیشل څه دی سٹارټ په M باندې دی او مطلب په W باندې هغه دی دغه ته کوم مثال دا سوري کې دلته ټول کې مثال په M باندې ترانه وړي کوس ګول درځي ترانه په څه شو ار یو کې کدا په دی او کې دا مثال ټول کې ما یوزر څه دی صحیح شو ار باندې سٹارټ کی صحیح ده کنه ها دا روحانيت خو موږ دغه کولای نشو تشکول نشو کړو اوس پوه شو کنه دا یوزر نیم سره د سره یوزر نیم سره د خپل د ام اس ورډ افیس لپاره ما هغه سپروشن دا پکې ولګاوه پوه شو کنه always use this value regardless of sign into office مطلب دا ویلو چې کله ځاسه دا یوزر چې ما وکړ دا څه شي always یعنی همیشه د څه شي د سره اساین مطلب زه نه وایم چې اساین څه ده ځکه چې ما خپل هغه څه دي اوس افیس بیک ګراوند څه دی افیس بیک ګراوند دا افیس بیک ګراوند څه دی ګور کلاودز دی کلاودز دا د ښکاري دا ګور دا کلاودز دی وریځي دا چینج کولای شي دا ګوره دا دا مثال دا غواړي چې بل څه راوړي سپریډ راوړي په دې کې چینج وکړه
سپرینګ ها ښکاري ده کنه اسی لګي ما ها اوس دغه افیس بیک ګراوند څه شو دا کلاود څه دی صحیح ده ها افیس تیم څه دی مثال د افیس خپل تیم اوس وایټ دی کنه زه تم څه دا څه لایټ یا ډارک ګری ته کوړم دا بیش بلیک کوم بلیک کې سټانډرډ دی کنه بلیک کې نشته دا ګری څه دی کنه دا سټانډرډ دی دا کې یعنی دا تقریبا HTML په مارک اپ لینګویج دی ها دا لایټ ګری دا ګوره دا دې پوره دی لایټ ګری ګوره لایټ ګری شو کنه صحیح ده دا تیم د بدلول شي د خپل افیس تیم صحیح ده ها بل چې د مسره سٹارټ اپ کله چې د مسافس شروع کیږي مثال دا ورلد آپشن څخه شروع کیږي choose the extension you want to world to open by default پروګرام باندې پیږي ورسې دی کنه مثال لګنه کله چې ورموږ ځکه ورک شو خبره کله چې مثال د وسوي مسافر انګلیش تعلم مثلا دې کې مسافر نه وي تاسو کتل یو خپل د فایلونو څخه خېدا ستا اجکل د مسول فایل څنګه خېنه خېدا او په کې کنه نو کله چې مسول انسټال کې د څه وایي choose the extension you want by default tell me if Microsoft Word isn't by the default program for viewing and editing documents دا څه کړه دا خو ان چې دغه کنه به نه خېدا دا کله اوس چک دی by default شو ټول ارزګ ډاکومنت فایل دی Word ډاکومنت فایل دی چې موږ سره by default څه کې Word ته چینج کیږي پوه شو کنه مطلب پوه شو ورسره کنه کدا اوس ډیفالت پروګرام ته بل څه انتخاب کې نو هغه ته هغه نو پړ کیږي شي ابوي دغه نه ابوي څومره بوي دا فزیکس بتا خلاص یې هغه دا سیج دا ویډیو دا خلاص لګي دا کوم نه تا کنه وی ظالمان تاسو بنه پوي ګنګ نشي ما دا نه کیږي الله غړبه ته ځکه وخته پوه شو نو دا څه شي ها دا خو به پوه شو کنه tell me if Microsoft Word wasn't Word کنه by default څه شي کې پروګرام کیږي خبر چې د موږ open email attachment and other uneditable files and reading view مثال خبر ګوره کله چې ته مثال دا ایمیل اوپن کې مثال دا دغه دوه خبرې دي ښا یو چې د editable files and reading view دی یو چې د open email attachment other دا سوي کله چې مثال دغه ورډ فایل په ارز کې پروت ډاکومنت پروت وي کله چې مثال ته په دغه ډاکومنت یا په ورډ کوم فایل هغه وي دا چې د کې دا هغه فایل ته اوپن کې هغه همیشه په څه کې وي په ریډینګ موډ کې ریډینګ هغه کې وي ویو کې مثلا وي ریډینګ موډ کې ریډینګ موډ تاسو ویل دا او د ویډیو چای کې څه ځکه پکې نشي ګورخه افرین سب رسته شي ریډ کولای شي ویو کوم ویډیو کنه نو دا شان دي کدا وځي چې انټي کنه نو بیا انا ما څه شي کوته چې ټک دې کنه انټي دې کو به تاسو په هغه موډ کې وبون کیږي او چې انټي دې کړه بای ډیفالت خپل وبون کیږي اول د شو د سٹارټ سکرین وین اټس اپلیکیشن سٹارټ دا ټول مطلب دا خپل کله چې د خپل ډکونو په کې دا څه راځي په شي خلاص بل چې مثلا ډسپلی دا څه شه دا نو واسه دا ډسپلی دا شامل اپشن لګراوړل مخه کوم یو دې په نشو جوړ کړه دا کې show the start screen when this application start موږ ورته دا ډیسیبل کوو disable ورخه show the start screen دا start screen چې مثال دا کله چې start کیږي دا سره تاسو اکثر لیدلې وي دا مونږ چې کله په نو کنټرول وي یا کله چې موږ په کو خیر کړه دا اپشن راځي کنه راځي نیو اپشن دا لکه دا شی استاد عملی خیر سره خیر سړي په زما کې نه زه خیر تاسو سوال وګورئ دا وره خیر دا ګور خدای پر کوم کنه دا شو ان دا څه دې د سٹارټ اپ سکیم ویل دا څه ماس کې هغه مخکې چې راغی دا انچ کو به زیاده بنه ډایرکټ دا ورډ پاس یو بن کیږي صحیح ده زرا زما بل څه تر زما اپشن ته اپشن سره ډسپلی ده ها ډسپلی څه شي ده یعنی ډسپلی خو کې پیج ډسپلی اپشن show white spaces between page and print layout view دا ډېر مهم پوینټ دی ګوره دا څه دا غوښنه بیا موږ کړه ښه یاد مې خدا show white space between pages and print layout white space څه ته ویل کیږي دلته لیکل کوم مثال ده ګوره ښه دې څه کې د دقیقه شي خان نور وتی بیا نور مهمه نه دي دغه تصویر کې دغه white space ویل کیږي څه کې white space دلته شو ودرګه دا دا څه ګوره دا علامه ته ګوري دا چې کله کلیک کې دا وایټ سپیس کې ریموو کیږي دې نه ریموو کیږي ګوره ښه ریموو شو دا وایټ سپیس ختم شو
ته غواړې دا وايټ سپیس چې دی د چې څه شي کې د فایل ته راځي فایل کې څه شي د آپشن ته وراشي آپشن کې اوس خو شته به که نه اوس ډبل کلیک کړه ګوره ښه اوس شته که نه اوس خو شته نه راوله دی صحیح ده آپشن ته راشه آپشن کې ډسپلی ته راشه ډسپلی کې څه شی دی دغه شو وايټ سپیس بټوین پیجز اینډ پرنټ لاوډ ګوره ښه د کنټرول پی ته راشه ښه ده ته که نه دلته ښه که نه اول دلته نه ښه ښه پرنټ کې بیا اخلي یا او پرنټ کې دا پکې لاجیک دی وګوره صحیح شوه ښه په دې باندې پوه شوې او بل چې دی دغه واته اوس څه ښایي که نه مثال دا څونه پیجونه دي مثال د ګوره ښه د نور پیجونه مخه مزه ټول څه دا شو ګورې ودې کته بالکل د سپیس اړه او شمال بالکل نه ورته صحیح شو که نه دا څه شی شو دا اوس د وايټ سپیس ویل کېږي آپشن ته راشه واپس آپشن کې چې دی ډسپلی ته راشه ډسپلی کې چې دی دې خوا کښې لږه شو وايټ سپیس څنګه دا مو بس څنګه چیک مې کړ واپس راځي صحیح شوه ښه بل چې دی موږ سره په ډسپلی کې په آپشن کې موږ سره څه شی دی ډسپلی ده په ډسپلی کې شو هایلایټ مارکس زه چې کله ګوره دا لیکل څه کومه لږه غټ کړمه دا لیکل څه کوم زه هایلایټ ورکوم څه ورکوم هایلایټ ورکوم هایلایټ څه نه ما ته ښایي که نه ښایي ښایي که نه چې هایلایټ دی دا څه وځي دلته رنګ ورته دا دغه هایلایټ زه غواړم چې ما ته څه کړي هایلایټ کوم خو ما ته باید ونه ښایي دا په څه شي کې دی په ډسپلی کې ده شو هایلایټ مارکس اوکې که تا مارکر کړي دی خو ته ښایي نه پوه شو بل چې د موږ سره فایلز دی په فایلز کې اکاونټ ته راسه په اکاونټ کې چې دی سوري آپشن کې چې دی زه چې نه ماته بېرته څه کړم وښیه صحیح شو هایلایټ ده ښه بل موږ سره دی ډسپلی کې شو ډاکومنټ ټول ټیپس اور دا ټول ټیپس تاسو به کتلي هغه ما هغه کې درته ویلي وو که نه په هایپر لینک کې ټول ټیپس چې راځي دې ته وګوره ښه زه دا اوس مثال ده زړ ته راشم زړ کې هایپر لینک ته دلته ټکسټ ټو ډسپلی او ټیپس دا سکرین ټیپ څو دا سره زه خفاو کنه شو ډاکومنټ ټو ټیپس ان اوور اوس وګوره دا ورته ښایي دلته دا ټول ټیپس کوم ځای کې اوس وګوره ته وایي دغه خپله په سکرین ټایپ مثال دلته مونږ هغه ورکول دغه دیزي کې دیزي ته راشه دا کوم لیکل چې دلته راتل دا ان دیس چود مثال دا کنه ټیکسټ ډسپلی دا د ټول ټیکسټ ویل کیږي څه کیږي ټول ټیکسټ ویل کیږي دا او هیګه ونه خې ډاکومنټ د پاسه دا نه خې دغه ته ویل کیږي یو دغه څه وګړي نور پښته ده مهم ده نشان به پاتې دي بل always show these formatting marks on the screen اوس مثال دا ټیپ کریکټرز دی سپیسز دی پیراګراف مارکس دی هډن ټیکسټ دی او بل چې د آپشنل هایپرنز دی آبجیکټ انکور دی او شو آل فارمیټینګ مارکس دی ټیپ کریکټر څه وایي که نه مثال زه دا کوم څه کوم ډیلیټ کوم مثال دلته لیکې نیم صحیح شوه ټیپ ورکړئ صحیح شوه ټیپ دی ورکړئ دلته ورکړئ اف نیم صحیح شوه دلته څه شو ایډرس شو ایډرس شو که نه شو دلته ما ټیپ ورکړ ورنه کړم زه ورته څه یم آپشن ته راشه په آپشن کې ډسپلی ده ډسپلی کې څه شی شه ټیپ کریکټر کله چې زه ټیپ وهم باید دا کریکټر ورسره راشي دا کریکټر باید څه شی راشي زګور اوکې راکړه نه ما دوه ټیپ وهلي وو که نه دوه ټیپ راغلي صحیح شوه
بل چې زموږ سره دغه زه غواړم چې مثلا شور شي که شور نه شي دویم چې نه میش وکړه صحیح ده اوکې که بیا ته نه ښیي صحیح شو که نه مثلا معلومات وشي چې د ټیپ ورکړی او که سپیس ورکړي نو هغه بیا څه کوي سپیس والا بیل دی ګوره ښه بل چې زموږ سپیسز دی څه شی دی سپیسز اوس دلته زه لیکل کوم مثال ده نیم صحیح شوه سپیس صحیح ده سپیس اف نیم صحیح شو سپیس ادرس اپشن ته فایل ته راشه فایل کې اپشن ته راشه اپشن کې سره ته راشه ډسپلی ته ډسپلی کې ورته وایي سپیسز کله چې سپیس هم دا کریکټر څه دی دا کریکټر دا کریکټر څه دی دا به څه شي دا سپیس هلته وښیي ګوره ښه اوکې که ښیي که نه ښیي دا څه شی مال سپیس وښیي صحیح شوه بل د موږ سره پیراګراف مارکس دی څه دی دا سپیس زدم اوکې که اوس ګوره ښه نه ښه لکه اوس صحیح شو اوس ګوره ښه اوکې که صحیح شوه دغه زه دا پیراګراف دی که نه لیکل ما کړي صحیح شو اپشن ته راشه ورته ووایه ډسپلی کې چې دا پیراګراف مارکس دی ګوره ښه دغه ته پیراګراف مارکس صحیح کېږي پیراګراف مارکس اوس هر پیراګراف ته څه شی دا مارکس راځي تا د معلومات کې دا دلته څه شی پیراګراف مسله دی صحیح ده دغه ته مارکس وکړي اوس بل چې دی موږ سره ډسپلی کې بل دی موږ دا زه نه غواړم اوکې که دلته صحیح شوه دا خو ډایرکټ هوم نوم کولی شو هوم نیم کولی شي دلته نه هم کولی شي هغه دلته مثال تا کړی وي دلته تاسو وګوره هوم ته راشه دلته تا کړی وي دا تا کړی وي سیده نقطې نقطې ګوري پکې دا هم پکې راځي اوس ته دلته هغه ته راشه ډسپلی ته دلته ورته وایي چې دا مات څه کړه اوس ګوره دا د ښه که نه دلته دا لکه دا تا درکړه اوس هم پکې شته دی پکې دا پیراګراف مارکس دی هغسې دی هغه پیراګراف مارکس چې دی دلته نوم نه راځي ټوټه معاف کړی که نه ټول سیفس دایمي هغه دایم لپاره آپشن چې دی هم چې هغه او ټمپرري وخت لپاره دی دلته خو دا خو څه دی پیراګراف مارکس دی ګوره ښه پیراګراف کوم ځای کې اډ کېږي دلته اډ کېږي دا مارکس یې واچولی صحیح ده دا ګوره هغه ټیک شوي نه دي ګوره دا موږ خپله سیټینګ کوو ورته بل دی موږ سره هیډ اینډ ټیکسټ دی څه شی دی هیډ اینډ ټیکسټ زه اوس مثال خبره ته زه لیکل کوم که نه لیکمه څه شی لیکمه سلمان څه لیکمه سلمان زه غواړم دا ټیکسټ څه کړمه هیډ اینډ کړمه شارټکټ کې څه شی دی کنټرول دغه اپلیکیشن غټی که نه شفت غټی که څه هیډ اینډ څه به ورته وایي تاسو به زه پوښتنه کوم داسې نه ډولې دغه سلکټیو سره زه غواړم دا ټیکسټ زه هیډ اینډ کړم غټی کېدلی شي هیډ هایډ ښه هایډ ښه ورکې کړم خبر کول شي ویلم دی اول څه کوم ته ویل کنټرول جمع شفت جمع اچ 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 وګڼه چې کنټرول جمع شفت ما شو ویل خو پښ خاص وی پیږي هغه مخکې ما د پیې خلاص صحیح ده ولې کار نه خاصه کار یو کوم نو دا ټیکس څه دی اوس هیډ نه کنه نه خې ماته کنه زه غواړم هغه هیډ ټیکس څه شي ماته ما هیډ ټیکس خو ماته خو هغه لاندې څه شي هغه ټیکټ کې معلوم شي دا هیډ دا ما څه شي شو هیډ سیده کنه اوس ګو دا لیکل تر سیده دا پیراګراف ما سره تل کومه بل له مسره آپشنل هایپن څه شي دی آپشنل هایپن ما دا ویلو کنه هایپن کله چې هغه نوم لیکو یو تیګه نوې ځکه کله ول د پاتې دا د هایپن آپشن خو دلته زه غواړم آپشن څه کوم زه اډ کوم مثال زه راځم ګوره ښه دا ما وکړه کنه نه غته بل باندې خدام اور گندم آگه شو اوکی کن نه کنترول شما شد نیو تراش بره صحیح شو کنه دل تراش دغه ځکه څه کوم زه آپشن هایپن نشم آپشن هایپن ته براش کوم ځای راځي object ته چې کوم ځای راځي راوځي سیمبول ته استاد خالی بس نور خبره ختمه مور سیمبول ته مور سیمبول سپیشل کریکټر دی سپیشل کریکټر کې دلته ګوري آپشن هایپن شارټکټ کې څه شي دا کنټرول پلس ماینس
ډیش دی ماینس دی वो मैंने څه شو کنه ګوره اما ته ډیش هم وای کنه اوکې دا ته نه اوس ګوره ښه دغه ما ته خو نه خو اوس نه خې کنه ما یې کړی دی او یې نه خو ته کنه فایل ته راشه آپشن ته آپشن کې څه ورته ووایه ډسپلی آپشنل خو خو ته کوم نه خو څه شو کنه او اوس راشه آپشن کې په آپشن کې چې دی ډسپلی کې ورشي دی آبجیکټ انکور دغه انکور د ښکاري کله چې تاسو اکثر لیدلی وي چې بالکل ډیلیټ کړئ کنه دغه د آبجیکټ معنا ورکړي چې الې راشه راکنه یعنی ال یو آبجیکټ د آبجیکټ نشاندهي کوي څه شي د آبجیکټ نشاندهي یا ایگزیسټنس اف آبجیکټ کوي موږ شو کوي و مثال دلته راځم ټیکست کې د زیو آبجیکټ اډ کوم صحیح شو تاسو آبجیکټ په پیژنې څه دا وایي تصویر ته یو بل څه آبجیکټ ورکیږي سنټر سره څه څه کمپلیمنٹ متر کیږي دا زګور ښه درکړ دا کې کنه درکړ مو څه اوس کنه خیدا دا کنه وای نه خیدا دا ګوره دا نه آبجیکټ انکور دا ورکی دا ماته خو کې نه خې اوس خیره دا کنه اما ما دې په انګلیسي کې آبجیکټ کوم ځای دلته دا خې په انګلیسي کې آبجیکټ دا انکور څه کومه نه خې آبجیکټ انکور روښ شو کنه مثلا سلیکټ کړه نه خې خپل چې راځم آپشن ته اب ډسپلی کې چې ده شو آل فارمیټینګ څه شي شو آل فارمیټینګ مثال تاسو ورخه دا آبجیکټ هم دی کنه دلته راشه مثال خبر نیم واچوه صحیح شو ټیب وه صحیح شو دلته ویګه اف نیم ویګه صحیح شو دلته مثال ټیب ویګه ادرس ویګه صحیح شو دلته راشه نیم ویګه سپیس ورکړه صحیح شو دلته اف نیم ویګه صحیح شو سوري دلته ادرس ولیکه بس دلته راشه اوس آپشن ټول شو آل ډاکومنټس وکم چې نشته مثلا دلته راشه ټول څه کوي دته دغه شو آل فارمیټینګ ټیک مارکس دا کوم مارکس ته موږ کارو کو دا ټول مال شو که چارج کې مې کړی دی ال ټول موږ خو دا ګوره ارزه کې دا ګوره دا څوره آبجیکټ ته مته خیر ګوره مته خیر ګوره دا مته خیر کوئی شي جامه ده دا نو چې ټول پرنټینګ پر مربوط لري پرنټینګ پر دی ښه دا ډسپلی دراشه دا غوډه خپل پرنټینګ ډرا کریټډ ان ورډ پرنټ بیک ګراوند کلر ان ایمیج پرنټ ډاکومنټس پراپرټی تاسو شي دا د خپل حالت کار کېدو صحیح ده نو پاتې څو درسونه چې کوم مهم راغلي هغه فواید نور سبا ته صحیح ده نو نه ختمېږي دا یو دغه څه ورکړه نو څه خو نشته کنه بالکل پوه شئ والله توفیق